د صحابانو د ایمان د داستان 15مه برخه. د صحابانو د ایمان داستان. لیکوال حضرت امام الواقد الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د صحابانو د ایمان داستان 15مه برخې. محترم اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله به یاست او په خپلو ورځنیو کارونو کې په کامیابه بریالي شئ. محترم اوریدونکو، موږ په تېره 14مه برخه کې دا واورېدل چې شرحبیل بن حسنه ته د خدای جل جلاله دښمن توما داسې تکلیف ورکړ چې بل هیڅ چا داسې تکلیف ونه لید. هغه داسې چې توما په دغه شپه پر مسلمانانو برید وکړ او تر هر چا لومړی مسلمانانو ته توما ورسید. دوی ټینګ مقاومت وښود او توما هم سخته جګړه وکړه او داسې نارې یې وهلې: ستاسو شوم او بدبخت امیر چیرته ده؟ زه د مهربانه بادشاه د ملک یو ستر غړی یم، زه د صلیب ناصر یم. شرحبیل چې کله د ده غږ واورید، د ده لور ته یې هڅه وکړه. د مسلمانانو کسان زخمیان شول. شرحبیل پرې نارې کړې: دا د زه ستا سیال یم، زه ستا مقابلې ته راغلی یم، زه ستا د جمع شیندونکی یم، زه ستاسو د صلیب اخیستونکی یم او زه د خدای جل جلاله د رسول د وحی لیکونکی یم. توما د زمري په څېر برید ورباندې وکړ. موږ 15مه برخه له همدې ځایه شروع کوو. توما د زمري په څېر برید ورباندې وکړ، خو شرحبیل غاښ ماتونکی ځواب ورکړ او همدغسې په خراب جګړه روانه وه چې د شپې یوه حصه تېره شوه. دواړه غاړې په جګړه بوختې وې. د ابان زړوره میلمن له شرحبیل بن حسنه سره وه او تر هر چا یې کلک مقاومت کاوه. غشې ویشتل د نوموړي یو غشی هم خطا کیدونکی نه و، بلکې پر یو مشرک به لګېدی او په دې شپه یې ډېری رومیان په غشو وویشتل. شرحبیل په دې شپه له داسې څه سره مخامخ و چې بل څوک ورسره مخامخ شوي نه وو. نوموړي پر توما د تورې ګزار وکړ، هغه د ده پر خول ولګي. د شرحبیل توره مات شوه. توما دا تمه وکړه چې اسیر به یې کړم. برید یې پرې وکړ. په دې وخت کې دوه د اسونو سپاره په داسې حال کې راورته راښکاره شول چې د شا له لوري د اسونو یوه لویه ډله ورپسې وه. په رومیانو یې هجوم راوړ. دوی ورته ځیر شول. ویې لیدل چې د ابان میرمنې ده. بیرته را ایله شوي پر رومیانو یې برید وکړ. چیغې یې کړې. دوه نور سپاره جنګیالي ورته راورسېدل. د مسلمانانو دوه نامتو جنګیالان عبدالرحمن بن ابي بکر او ابان بن عثمان بن عفان ورته راغلل. دواړه یې ووژل او د خدای جل جلاله دښمن توما بیرته په تېښته شهر ته ننوت. راوی وایي ما ته تمیم بن عدي حدیث بیان کړی. ویل زه د ابوعبیده په خیمه کې وم. حضرت ابوعبیده لمونځ کوه چې چیغې یې واورېدې. لا حول یې وویل. وسله یې راواخیسته او خپل ملګري یې تیار کړل. دښمن ته ورنږدې شوه. ویې لیدل چې دښمن ډېر مجهز او ډېر ده. د ښي او کیڼ لور ته له دوی څخه لار چپه کړه. تر دوی تیر شو. د دروازې لور ته ورسېد. هلته یې د تکبیر نارې پرې وکړې. مشرکینو به چې کله د دوی د تکبیر غږونه واورېدل، دا یې ګمان شو چې مسلمانان شاوخوا پرې تاو شوي. له ابوعبیده او ملګرو سره یې مخامخ شول. دوی پوره بدله ورڅخه واخیستله. د ابو عبیده د ملګرو تورې د دوی په وینو وبشول. امام واقدي وایي ما ته دا خبره شوې چې څوک د ابوعبیده سیالۍ ته وروتلي وو هغه په بشپړه توګه مردار شول. دوی په جګړه کې بوخت وو چې ضرار په وینو له ژند ورته راغی. خالد بن ولید ولید ورته ویل: هی ضراره څه دې کړي؟ ضرار رضی الله تعالی عنه وویل: ای امیره، زیره مې در باندې خوشې تشې نه یم درته راغلی. نن شپه مې 150 کس په تنها ځان وژلي او ملګرو مې هم تر حساب زیات دښمنان ووژل او د هغو خلکو له ضرره مې تاسو وژغورلاست چې تر کوچنۍ دروازې راوتلی او پر یزید بن ابي سفیان برید کړی و. وروسته نورو ټولو دروازو ته ولاړم.
هلته مې هم په دښمن خپله ینه سړه کړه ومې وژل. خالد بن ولید د ده په وینا خوښ شو. وروسته په ګډه د شرحبیل بن حسنه سنګرونو ته ورغلل. دغه د کارکردګۍ شکریه یې ادا کړه. دغه شپه سپینه سپوږمۍ وه او یو مثالي شپه وه. په زرګونو رومیان پکې وژل شوي ول. د دمشق مخور خلک وتوما ته راغونډ شول او ورته ویې ویل: ای سرداره، موږ تا ته نصیحت وکړ خو تا زموږ خبرو ته غوږ نه کېښود. زموږ ډېر جنګیالیان ووژل شول. د مسلمانانو امیر خالد بن ولید داسې یو امیر ده چې د چا له وسه ورسره پوره نه ده چې جګړه ورسره وکړي. جوړه ورسره وکړه، دا زموږ لپاره غوره لار ده. که ته دې کار ته نه یې تیار، موږ ستا له امر پرته جوړه ورسره کوو. ته دې خپل غم وخوره. ده ورته ویل: ای قومه، تاسو ما ته دومره وخت راکړه چې زه هرقل له پیښو ستونزو خبر کړم. سمدستي هرقل داسې لیک واستاوه: و ملک روم ته د ده د زمتما له لورې اما بعد. عربو پر موږ داسې احاطه او غلبه کړي لکه د سترګو په تورو چې د سپینو غلبه ده. اجنداین ته لیږل شوي عسکر اکثریت ووژل او پاتې موږ ته راغلل. په موږ کې هم بې حسابه مرګ وکړه. زه وروتلی وم. زما یې سترګه راړنده کړه. ما عزم کړی چې له عربو سره روغه جوړه وکړم او جزیه ورکړم. نور نو یا پخپله راشه او یا داسې جنګیالي راولېږه چې زموږ ملا پرې کلک شي، او یا امر راکړه چې موږ روغه جوړه ورسره وکړو، ځکه خبره ډېره خطرناک سرحد ته رسېدلې ده. لیک یې سره ونغښتی، مهر یې پرې ولګاوه او تر سهار کېدو وړاندې هرقل ته ولېږئ. چې کله سهار شو، مسلمانانو مرګونې بریدونه ورباندې وکړل. خالد هر امیر ته امر وکړ چې له خپله ځایه ور وړاندې شي. ابو عبیده ورنږدې شو. جګړه ګرمه شوه او پر دمشقیانو ځمکه سره شوه. خالد ته یې استازي ولېږل او ترې ویې غوښتل چې یو څه وخت ورکړي، خو هغه یې غوښتنه رد کړه او جګړه یې جاري وساتله. پر دوی کلابندي ورتنګه شوه. له بل لوري دوی د هرقل د فرمان انتظار یوس. د ښار خلک سره غونډ شول او سره ویې ویل: نور د دې حالت برداشت د تحمل وړ نه ده. که جګړه ورسره کوو راباندې غالبېږي، او که یې پرېږدو کلابندي نوره هم راباندې تنګوي. له خپله قومه یې وغوښتل چې عرب څخه غوښتنه کوي باید پر هغوی سوله وکړي. یو د زاړه عمر سپین ږیری چې د تېرو زمانو کتابونه ویلي وو او کتلي وو، و دوی ته یې وویل: قسم په خدای چې هرقل خپل ټول پوځ سره ستاسو مرستې ته راشي، هم که مو له دوی خلکو څخه وژغوري. ځکه ما په کتابونو کې لوستلي چې د دوی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم وروستنی پیغمبر ده. د ده دین به په ټولو ادیانو برتر کیږي. زما دا خوښه ده چې تابع یې شئ او چې څه درنه غواړي هغه ورکړئ. دا ډېره درته غوره ده. قوم چې د ده خبرې واورېدې ټولو توجه ورکړه، ځکه دوی ته د ده علم او پوهه ورمعلومه وه او په دې خبرو چې له ده سره د زړو کتابونو علم شته. ده ورته وویل: که مو د تسلیمي خبره خوښه وي، بیا له هغه چا سره ارتباط ونیسئ چې پر جابیه دروازه مقرر ده او په عربي پوه یو سړی دی. خبره ورسره وکړئ. په لوړ اواز یې ورنارې کړي: ای د عربو ډلې امان راکړئ تر څو زه نرګوز شم او ستاسو له امیر سره خبره وکړم. حضرت ابو هریره وایي: ابو عبیده یو تعداد مسلمانو جنګیالیو ته وظیفه ورکړې وه چې له دروازې سره نږدې واوسي تر څو د تېرې شپې د پیښو د تکرار مخه ونیول شي. او په دې شپه د بني دوس نوبت و چې عامر بن طفیل او دوسیې امیر و. نوموړي وایي: موږ د دروازې په وړاندې موږ په خپلو مرچو کې ناست و چې د خلکو غږ مو واورېدی. ابو هریره وایي: ما چې کله د دوی غږ واورېده، حضرت ابو عبیده ته ورغلم او دا زیری مې پرې وکړ. زه بیرته راغلم. دوی ته مې د امان اعلان وکړ. دوی راته وویل: ته څوک یې؟ ما ورته ویل: زه د رسول الله ملګری ابو هریره یم. که زموږ د قوم یو غلام امان درکړی وای او موږ وای هم د جاهلیت په دوره کې هم به مو غدر در سره نه کړی. اوس خو به ایمان مشرف شوي یو، څنګه به غدر در سره وکړو؟ قوم راښکته شو. دروازه یې پرانیستله. د خپل قوم 100 تنه مخور کسان و چې کله اسلامي سرخندویانو ته ورنږدې شول، مسلمانان ور وړاندې شول. صلیبونه یې ورڅخه لرې کړل. د حضرت ابو عبیده خیمې ته یې بوتلل. نوموړي هرکلی ورته وکړ. ورسره کېناست او ویې ویل: زموږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی که تاسو ته د دښمن مخور او عزتمند کسان راغلل، تاسو یې درناوی وکړئ او د روغې جوړې خبرې ورسره وکړئ. دوی ورته ویل: موږ له تاسو څخه غواړو چې زموږ کنیسې به نه ورانوئ او نه به عهد ماتوئ، چې یو پکې هغه ستره کنیسه ده چې اوس د دمشق جامع ورته ویل کیږي.
ابو عبیده ورته وویل موږ د یوې کنیسې په ورانولو هم نه یو امر شوي. په دمشق کې ډېرې کنیسې وې، کنیسه مریم، کنیسه حنا، کنیسه سوق اللیل، کنیسه انظار او داسې نورې. ابو عبیده له دوی سره صلحنامه ولیکله، امان یې ورکړ، خو نه یې خپل نوم پکې ولیکی او نه یې ګواهان ولیکل، ځکه دی د مسلمانانو عمومي امیر نه و. کله چې دوی صلحنامه ورڅخه ترلاسه کړله، ابو عبیده ته یې وویل له موږ سره ښار ته ولاړ شه. حضرت ابو عبیده ولاړ شو او دا ذکر شوي صحابه یې ملګري شول، لکه ابو هریره، معاذ بن جبل، نعیم بن عمر، عبدالله بن عمر الدوسی، ذوالکلال الحمیری، حسان بن نعمان، جریر بن نوفل الحمیری، سیب بن سلمه، معمر بن خلیفه، ربیعه بن مالک، مغیره بن شعبه، ابو لبابه بن منذر، عوف بن سعده، عمیر بن قیس، عباده بن عتبه، بشیر بن عمیر، عبدالله بن قرطل السدی، چې ټول 15 کسانو ته رسیدل. د صحابهو مخکښ کسانو او 15 نور مخلوط کسان هم ورسره ولاړل. چې کله دروازې ته ورسېدل، ابو عبیده ورته وویل زه له تاسو څخه تضمین غواړم، باید ګروي راته کیږدئ تر څو موږ له تاسو سره په باوري توګه ننوځو. دوی هم ګروي ورته راوړل. څوک وایي چې حضرت ابو عبیده خوب لیدلی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي و که خدای جل جلاله ته منظوره وه نن شپه به ته دمشق فتح کړې. ما ورته وویل زه تا تلواري وینم. ده راته وویل د حضرت ابوبکر جنازې ته ځم. له دې سره له خوبه راویښ شو. امام واقدي وایي ما ته دا خبره شوې چې کله ابو عبیده ورسره ملګري دمشق ته ننوتل، قیسیسین او رهبانین چې د نصرانیانو علماو د دوی مخې ته په داسې حال کې راغلل چې ږیرې کومنځ کړې وې او انجیل په لاسونو کې و. د عودو بویونه ورڅخه ولاړېدل. د جابې دروازې له لورې ابو عبیده ښار ته داخل شو. حضرت خالد بن ولید پرې خبر نه و او سخته جګړه یې شروع کړې وه. راوي وایي د خالد بن ولید لور ته یو مذهبي عالم قس چې یونس بن مرقس یادېده موجود و. د ده کور د کلا له دیواله سره نښتی و او شرقي دروازې ته ورسه څرمه و او له ده سره د دانیال علیه السلام کتابونه موجود و چې په هغه کې لیکل شوي و لوی خدای جل جلاله به د صحابهو په لاسونو ډېر ښارونه فتح کړي او د دوی دین به تر بل هر دین برتره کیږي. په دغه شپه د خپل سرای ته یو سوری ورکړ او د کلا دیوال یې وکندی او په خفیه توګه خالد بن ولید ته ورغی او د دیوال د سوري کولو خبره یې ورته وکړه. امان یې ترې وغوښت او ورته ویې ویل زه د ځان اهل اولاد په اړه له تا څخه امان غواړم. حضرت خالد د ده امان قبول کړ. 100 تنه مسلمانان چې د حمیر قبیلې وو ورسره ولېږل او ورته ویې ویل کله چې ښار ته ننوتلی د تکبیرونو نارې پیل کړئ، دروازې ته ورشئ او قلفونه مات کړئ، زنځیرونه لرې کړئ تر څو موږ هم د خدای جل په خوښه در داخل شو. راوي وایي مجاهدینو هغسې وکړل څرنګه چې خالد امر ورته کړی و. یونس یې مخ ته روان و او د دوی ورپسې و ان چې تر هغه سوري کلا ته ننوتل. له کومه ځایه چې یونس راوتلی و. کله چې د ده سرای ته ننوتل هلته یې پیره ودروله. زغرې یې واغوستلې، د دروازې لور ته ولاړل. هلته یې د تکبیر په چیغو پیل وکړ. مشرکان چې کله د تکبیر نارې واورېدې وارخطا شول او پوره باور یې شو چې د محمد ملګري کلا ته دننه راغلی. دروازې ته رسېدلې، قلفونه یې مات کړي او زنځیرونه یې خلاص کړي. خالد بن ولید او ورسره ملګري هم کلا ته ورننوتل. په رومیانو کې یې تورې وچلولې، دوی منډې ورڅخه وهلې ان چې کنیسة المریم ته دواړه غاړې ورسېدل. خالد خلک وژل او اسیرانه ولې. امام واقدي وایي کنیسة المریم په وړاندې خالد او ابو عبیده ډلې په داسې وخت کې سره مخامخ شوې چې د ابو عبیده تر مخ رهبانین روان و او د نوموړي د ډلې یو مجاهد هم توره له تیکې څخه نه وه ایستلې. خالد چې کله د ابو عبیده مجاهدین ولیدل چې تورې په تیکو کې دي چپ پاتې شو او په حیرانتیا یې ورته وکتل. ابو عبیده رضی الله عنه چې کله خالد ته وکتل د ده په طبیعت او ناخوښۍ پوه شو او خالد ته یې وویل ای ابو سلیمان خدای جل جلاله له جګړې پرته زما په لاس دمشق فتح کړ او خدای جل جلاله مسلمانان له جګړې خلاص کړ. امام واقدي وایي د دمشق د فتح په ورځ ابو عبیده د امیر له نامه پرته بل نوم نه یاداوه او ورته ویل به ای امیره صلح تامه شوه. خالد ورته ویل صلح څنګه وشوه؟ خدای جل جلاله د دوی حال نه ښه کوي. د دوی د پاره صلح د کومه ده؟ ما کلا د تورې په زور فتح کړي. د مسلمانانو تورې اوس هم د دوی په وینو سرې دي. ما د دوی اولادونه غلامان کړي او ما د دوی مالونه ورلوټ کړي. ابو عبیده ورته وویل ای امیره ته باید په دې پوه شې چې زه په سوله کې راغلی یم. خالد ورته وویل
ته غافله وې، زه د تورې په زور کلا ته ننوتلی یم. دوی خپل وس ټول راسره کړی، اوس څرنګه سوله ورسره وکړم؟ ابو عبیده ورته وویل ای امیره، د خدای جل جلاله څخه وویرېږه، قسم په خدای جل جلاله ما له دوی سره صلح کړې، ځینې شیان مې د ګروي په توګه ورڅخه ایښي او لیک مې ورکړی، هغه اوس هم له دوی سره موجود دی. خالد ورته وویل زه به تر هغه توره ورڅخه پورته نه کړم تر څو چې مې ټول وژلي نه وي. ابو عبیده ورته وویل قسم په خدای که ما دا ګمان کاوه چې زه دې یو تړون وکړم یا دې زما یوه رایه وي، ته دې هغه مخالفت وکړې. زما د دې کار په اړه له خدای جل جلاله څخه وویرېږه، قسم په خدای جل جلاله ما د دې قوم خون معاف کړی او ټولو ته مې د خدای جل جلاله او د رسول صلی الله علیه وسلم په نامو امان ورکړی او په دې کار راسره ملګري ټول خوښ وو او غدر زموږ له عاداتو څخه نه ده. د دوی دواړو غږونه سره جګ شول، د خلکو نظر د دوی لور ته ورواوښت او سترګې پر دوی وګنډلې، خو له دومره زاریو سره خالد له خپلې ارادې نه اوښت. ابو عبیده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وکتل، ټولو د خالد خوا ونیوله او د خالد پلویان د صحرا اکثریت عرب وو. دوی د رومیانو په وژلو او مالونو لوټلو لاس پورې کړ. ابو عبیده نارې کړې میندې دې رباندې بورې شي، زما پوڅه مو راپرې کړه، زما واده مو ماته کړه. آس یې ښي او کیڼ لور ته په اسلامي سرتېرو پسې ځغلاوه او نارې یې وهلې ای مسلمانانو، زه تاسو ته د رسول الله روی شفیع کوم چې تر هغه د هغې لارې پر خلاف ګامونه مه اوچتوئ چې ما واده له رومیانو سره پرې کړی دی، تر څو چې زه او خالد یوې پرېکړې ته نه یو سره رسېدلي. کله چې دوی دا ناره واورېده له جګړې لاس واخیست او دوی دواړو ته سپاره مجاهدین د بیرغونو خاوندان او امیران لکه معاذ بن جبل، یزید بن سفیان، عمر بن عاص، شرحبیل بن حسنه، ربیعه بن عامر، عبدالله بن عمر بن خطاب او د دوی په ډول نور صحابه راغونډ شول او د کنیسې په وړاندې سره کېناستل. مشوره او مناظره یې سره وکړه. د مسلمانانو یوې ډلې چې معاذ بن جبل او یزید بن ابو سفیان هم پکې وو داسې رایه وړاندې کړه. غوره خبره به دا وي چې د ابو عبیده لاس لیک شوې صلحنامه وکتل شي، د دښمنانو وژل دې بند شي، ځکه که داسې وي د شام ښارونه هېڅکله نه فتح کیږي. تاسو خبر یاست چې هرقل په انطاکیه کې قرار لري، که د نورو ښارونو وګړي په دې پوه شي چې تاسو سوله کړې او بیا مو غدر کړی، بیا به یو ښار هم سولې ته آمده نه شي. که دا رومیان تاسو په سوله کې داخل کړئ، دا به تر دې ډېره غوره وي چې وژني یې. وروسته یې خالد ته وویل هغه څه چې تا د تورې په زور فتح کړي هغه له ځان سره وساته او ابو عبیده دې هم خپله برخه تا ته درکړي. دواړه ابوبکر ته یو لیک واستوئ او هغه ته دعوه ورولېږئ، هغه چې څه امر وکړ په هغه به عمل وکړو. خالد بن ولید ورته وویل دا خبرې مې منلې او ستاسو مشوره مې پر سترګو قبوله ده. د دمشق ټولو وګړو ته امان ورکم، له دې دوو نفرو پرته چې یوې توما او بل هریبس ده. کله چې توما د دمشق والی شو، د نیمایي ښار مسؤلې هریبس وټاکئ. ابو عبیده وویل دا دوه کسان تر ټولو لومړی زما په صلح کې داخل دي، زما پوزه مه سپېروه، لوی خدای جل جلاله دې وبخه. خالد وویل که ستا ذمه نه وای ما به حتما دواړه وژلي وای، خو اوس دې له ښاره ووځي، هر چیرته چې ځي هلته دې د خدای لعنت ورباندې وشي. ابو عبیده وویل ما هم پر دغه خبره سوله ورسره کړې. کله چې د خالد له ابو عبیده سره مناظره وه، توما او هریبس خالد ته کتل. دوی دواړه ابو عبیده ته په داسې حال کې راغلل چې ترجمان ورسره و. ابو عبیده ته یې وویل خالد څه وایي؟ ترجمان ابو عبیده ته د دوی د خبرې ترجمه وکړه او ورته ویې ویل تاسو ستا امیر زموږ په اړه کومې پرېکړې ته ورسېدلی؟ ستاسو امیر غواړي چې له موږ سره غدر وکړي، موږ او ټول ښار ستا په ذمه کې یو. د عهد ماتول ستاسو خوی او عادت نه و. زه له تاسو څخه غواړم چې ما او زما ملګري پرېږدئ چې ولاړ شو او هر طرف ته چې مو زړه وو هغه لاره به ونیسو. ابو عبیده ورته وویل تاسو زما په ذمه کې یاست، پر کوم لوري چې د زړه وي تللی شئ، تر څو چې تاسې ځمکې ته ورسېږئ چې هغه ستاسو په ولکه کې وي. بیا زما ذمه در څه خبرې ده؟ توما او هریبس ورته وویل موږ 3 ورځې ستاسو په ذمه کې یو، پر هره لاره چې تلو له 3 ورځو وروسته ستاسو له ذمې موږ وتلي یو. له 3 ورځو وروسته که ستاسې د سرتېرو لاس راباندې بر شو، موږ د دوی غلامان یو، خوښه یې وژنې مو او که مو پرېږدي. خالد وویل دا خبره زه بالکل تسلیموم، خو له دې ښار به د 3 شپو له توښې پرته نور څه له ځان سره نه وړئ. ابو عبیده وویل دا د عهد ماتونکې خبره ده، ځکه موږ له دوی داسې پرېکړه کړې چې
خپل سړي او مالونه هم ورسره بیولی شي. خالد وویل دا ځواني به هم ورسره وکړم خو وسله به نه وړي. په دې اړه د یو شي اجازه نه ورکم. توما وویل له وسلې څخه خو موږ هېڅ چاره نه لرو. په لاره کې څه راپېښېدل له ځان څه به دفاع پرې کوو تر څو چې خپل ښار ته رسېږو، او که وسله نه راکوئ نو موږ هم نه ځو ستاسو پر وړاندې یو. هر څه چې راباندې کوئ موږ ورته تیار یو. ابو عبیده وویل هر یو ته یوه اندازه وسله ورخلاصه ده. که توره اخلي نیزه به پرېږدي، او که نیزه وړي توره به یې لږ کوي، او که لینده اخلي چاړه به پرېږدي. توما چې کله د دوی خبرې واورېدې ویې ویل موږ په دې راضي یو، موږ هم د یوې اندازې مطالبه کوو. وروسته توما ابو عبیده ته وویل زه له دې سړي خالد بن ولید څخه ویرېږم، ته ما ته د ده په اړه یو لیک راکړه. ابو عبیده ورته وویل مور دې در باندې وژاړې. موږ د عربو قوم غدر نه کوو او دروغ نه وایو، او د امیر ابو سلیمان د ژبه ژبه او ژمنه ژمنه ده، او له رښتیا پرته بله خبره هېڅکله نه کوي. توما او هریبس خپل قوم راټول کړ او د تلو امر یې ورته وکړ. راوی وایي په دمشق کې د هرقل د دیباجو خزانه وه، په هغه کې 300 باره ورېښمن او د سرو زرو زیورات وو. دوی د هغې د ایستلو قصد وکړ. توما امر وکړ د ده لپاره له دمشق بیرون د ورېښمنو خیمه ودرول شوه. رومیانو د سامانو، مالو او ورېښمنو په ایستلو پیل وکړ او ډېر څه یې وایستل. خالد بن ولید د دوی بارونو ته وکتل او ویې ویل څومره زیات بارونه یې وتړل. وروسته یې د خدای جل جلاله دا قول تلاوت کړ. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ژباړه او که دا ویره نه وای چې ټول خلک به د یوې کړنلارې پیروان شي، نو موږ به په الرحمن خدای جل جلاله باندې د کافر کیدونکو د کورونو چتونه او د هغوی زینې چې دوی ورباندې بامونو ته خیجي د سپینو زرو ګرځولې وای. وروسته خالد د دښمن تښتېدونکو عسکرو ته وکتل، لکه ترېدل خره د ډېر تلواره یو بل ته نه کتل. خالد چې دا حال په خپلو سترګو ولید، لاسونه یې اسمان ته پورته کړل او ویې ویل موږ د دوی مالکان کړي او دا سامانونه د مسلمانانو روزي وګرځوي. ته علیم او سمیع خدای زموږ دا دعا قبوله کړه. وروسته یې پر خپلو ملګرو مخ راواړو او ورته ویې ویل د خپلو آسونو خدمت وکړئ، تر خپله وسه یې ښه وساتئ، وسلې مو هم ښې پاکې او برابرې کړئ، ځکه درېیمه ورځ یې د دغو عسکرو په لټون پسې بیا یم. زه پوره باور لرم چې خدای جل جلاله به هغه مالونه ټول زموږ په غنیمت راکړي چې تاسو اوس ولیدل چې دوی بار کړل. ما ته خپل زړه وایي چې دوی په دمشق کې نه ښه سامان او نه ښه جامه پرېښوده، بلکې ټول یې بار کړل. ملګرو ورته وویل د اصحابانو د ایمان داستان د 15مې برخې محترم اوریدونکو دا به زموږ نننۍ برخه. تر بیا ښې چارې په الله مو سپارم، له دعا څخه مه هېروئ. السلام علیکم ورحمة الله.